سلامونه ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یو ځل بیا تاسو سره د معیار په شیشه باندې د یو ځلنده ستوري سره یو معیاري شخصیت سره موجود دی. یقینا چې مخکې مې ترې هم مرکه کړې وه او د منظر صاحب سره اوس هم ملاقات مې ورسره وشو. عثمان تاثیر صاحب مې ترڅنګ ناست دی. ګرانه په دویم ځل باندې معیار خپرونه کې ډېره مینه او هرکلی ومنه. ډېره مهرباني، ستاسو هم ډېره زیاته مننه. وخت دومره نشته، وخت کم دی، زه به هم خبرې ډېرې نه کوم او ستاسو ډېره زیاته مهرباني چې تاسو دومره دا وکړو چې مانه انټرویو کوئ. نو زه به بس خپلې غزلې شروع کړم. وایي د زړه پر هر تمې ماښام کې مسیحا وجړل، د زړه پر هر تمې ماښام کې مسیحا وجړل، د درد کیسه کې مې الفاظو په ژړا وجړل. مننه. او زما او ستا په منځ کې شته د زړه د وینې رشته، زما او ستا په منځ کې شته د زړه د وینې رشته، ګزار دې هم زمانه وویسته خو تا وجړل. دا شعر کوم شعر دی یار؟ وایي زما او ستا په منځ کې شته د زړه د درد د زړه د وینې رشته، ګزار دې هم زمانه وویسته خو تا وجړل. مننه. او د زړه ارمان او د حالاتو پیښه نه شول، د زړه ارمان او د حالاتو پیښه نه شول، ځکه مې ځان سره د ژوند په ارتقا وژړل. او هوا کې شور د وارخطا چغو راتلو، هوا کې شور د وارخطا چغو راتلو، دا لیونی جوړې زنځیر کې په بیدیا وجړل. ډېره مننه. وی هوا کې شور د وارخطا چغو راتلو، دا لیونی جوړې زنځیر کې په بیدیا وجړل. او د یوې د شاه صاحب شعر دی، وایي د یوې میاشتې د 5,000 روپو نه قربان، د یوې میاشتې د 5,000 روپو نه قربان، ملا خپل علم ته په لاس کې وارخطا وجړل. مننه. د یوې میاشتې د 5,000 روپو نه قربان، ملا خپل علم ته په لاس کې وارخطا وجړل. او ګناه مې لویه وه د خپل ایمان نه ویریدم، ګناه مې لویه وه د خپل ایمان نه ویریدم، زما نه ګیر چاپیر زما د مور دعا وچړل. یا دا څه بیت دی؟ ګناه مې لویه وه د خپل ایمان نه ویریدم، زما نه ګیر چاپیر د خپل مور دعا وجړل. او زلمی صاحب شعر دی، ډېر ښه خلک د اظهار په مطلب نه پوهېږي، ډېر ښه خلک د اظهار په مطلب نه پوهېږي، ستا کمال دا و چې په شونډو د خندا وجړل. مننه. ډېر ښه خلک د اظهار په مطلب نه پوهېږي، ستا کمال دا و چې په شونډو د خندا وجړل. او ستا د وړو هډونو ستړیوالی نه و، ستا د وړو هډونو ستړیوالی نه و، نن په محفل کې ځکه خوند نه و چې ما وجړل. ستا د وړو هډونو ستړیوالی نه و، نن په محفل کې ځکه خوند نه و چې ما وجړل. او زاهد په دې دنیا د جام نه بغاوت کړی و، زاهد په دې دنیا د جام نه بغاوت کړی و، زاهد جنت کې د جامونو په کړنګا وجړل. زاهد په دې دنیا د جام نه بغاوت کړی و، زاهد جنت کې د جامونو په کړنګا وجړل. او زما د نه ګناه ثبوت فرښتو ته ورکړو، زما د نه ګناه ثبوت فرښتو ته ورکړو، ما ته لحد کې په سلګو ګناه وجړل. مننه. او تاسو په دې حال کې هم نه جړئ د اوسپنې، تاسو په دې حال کې هم نه جړئ د اوسپنې، تاثیر مونږ خو په ایمان چې په جړا وجړل. ډېره مننه. غزل دی، وی بیګا د شپې مې د ملا سک خطې دی، بیګا د شپې مې د ملا سک خطې دی، د ملا د تیر نه مې یو ټک خطې دی. او د زیاتو تمه خو لا خود پرېږده چې د زیاتو تمه خو لا خود پرېږده چې د سیر نه سیر ایله په شک خطې دی. مننه. وایي د زیاتو تمه خو لا خود پرېږده چې د سیر نه سیر ایله په شک خطې دی. او هسې په شکل او په رنګ غلط شوم، هسې په شکل او په رنګ غلط شوم، په کچالانو کې ادرک خطې دی. وایي هسې په شکل او په رنګ غلط شوم، په کچالانو کې ادرک خطې دی. او زه په هوا کې هسې لاس وهمه، زه په هوا کې هسې لاس وهمه، اکثر د 2 لاسو نه پړک خطې دی. مننه. او د غم او فکر د اټۍ نه مدام، د غم او فکر د اټۍ نه مدام، دغه یو څو سلګۍ وټک خطې دی. مننه.
او د هغو کرښې په قلم نه خېږي د هغو کرښې په قلم نه خېږي د چا چې غاړې ته ټوپک خطی دی او ما خو ساتلی و د باس په امید ما خو ساتلی و د باس په امید هغه بچی د خاپیرک خطی دی مننه او دې ته د بوټو قتلیام شوی دی دې ته د بوټو قتلیام شوی دی دا پورې غر کې چې سړک خطی دی ډېره مننه ډېره زیاته مننه عثمان تاثیر صاحب مننه کوم ستاسو ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مو راسره عثمان تاثیر صاحب واورېده یقینا چې د منظر صاحب شاګرد دي نو غزل به څنګه ښه نه لیکي یا نظم به څنګه ښه نه لیکي ګرانه د وخت راکولو جهان مننه ډېره مننه ګرانو کتونکو عثمان تاثیر صاحب مې واورېده تر بلې خپرونې ورکوي کوربه داود شاه درد له اجازت په خپلو دعاګانو کې مو ټول یاد ساتئ